أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسادسة او شپږم فرض یا رکن د لمانځه چې دی القعدة الاخیرة ناسته اخره ده. اخره ناسته په لمانځه کې دا هم د لمانځه فرض دی. وقدر اندازه الفرض د فرض مقدار القراءة اندازه د ویلو د التشهد د اتحیات در عبد رسول پوری دغه اندازه ناسته دغه فرض ده. وتظهر ښکاره کیږي فریضتها فرضوالی فی هذه المسائل په دې مسائلو کې. الاولا اوله مسله چې دا ده رجولن سړی وصلی المنځ وکي ظهر د ماپښین خمسن 5 رکعاته ولم يقعد نکښېناستې علی رأس الرابعه پر څلورم رکعت باندې خو به دی کښېني دا اخره ناسته ده خو بیا به سلام په ګرځي اتحیات به وایي دا ناسته نه وکړه بطلت باطل سو فریضته فرض ده د فرض ولاړه چې د څلورم رکعت ناسته ده نه وکړه 5 رکعت ته ولاړ سولو دغه ناسته چې د صفات سوله نو د فرض ولاړله یعنی فرض یې باطل سو. وتحولت وګرځېدی صلاته المنځ د نفل المنځ نفل وګرځېدی وایي ضم ملګری دي کې سادسه شپږم رکعت ورسره ملګری کې باربل المنځ دا ګرځ شپږ رکعاته به نفل جن جوړ شي. والثانیه او دویمه مسله چې د المسافر مسافر اذا ها وخت اقتدا چې اقتدا وکي بالمقیم په مقیم پسې فی فائتتین په قضایی کې هغه قضایی المنځ کې دا مقیم سړی مسافر پسې ودرېدی اقتدا پسې وکړه لا یصح نسی کېږي لأن القعدة ناسته چې د الاولا اوله فرض ده فی حق المسافر په حق د مسافر اوله ناسته په حق د مسافر چې دا فرض ده نو د المنځ په د پسې نسوسی په دغه چا پسې په دغه قضایی المنځ چې راګرځوي دغه مقیم پسې دغه نیت نسوسی ځکه چې د هغه المنځ قضایی دی د المنځ وخت دی د اوله ناسته چې دغه اوله ناسته ده د اخره ناسته یعنی د فرض ناسته ده في حق المسافر نو فيكون سوك الاقتداء لك اقتداء المبترز د فرض والا بالمتنفل فنفل لکه سړی نفل کوي بل رالی فرض والا نفس پس وتاړي دا رقم سو. والثالثه او درېمه مساله چې ده اذا او تذكر چې ورپیات سي بعد ورسته تمام صلات در پر کېدو د لمانځه سجده تلاوت د سجده تلاوت یعنی د المنځ پر کې ورسته ورپیات سجده د تلاوت او پیات سوله فعاد الیها بیا را وګرځي وداغت نو بیرته بیا را وګرځول سی وداغت ارتفاعتی ولاړه القاده ناسته هغه ناسته ولاړه ختمه چې د کومه ناسته کړې ده هغه ناسته چې د وکه چې د بیرته رالی د تلاوت سجده کوي نو هغه ناسته ختمه سو القاده ناسته حتی در داس وخت انه دی چې دی لو لم يقعد کنکشه ناسته قدر تشهود په اندازه د اتحیات نکشه ناسته بعد ورسته ما سجد ورسته چې د سجده د تلاوت وکړه د ورسته بیا په اندازه د تحیات نکشه نستی فسدت صلاته د دې المنځ بیا فاسد سول. والرابعه او څلورمه مساله چې ده اذا ها وخت نامک بدوس فی القاده الاخیره په اخره ناسک یو سړی په اخره ناسک بدوس كلها ټوله فلما عرف انتبه چې راویر سول علیه پر د باندې اندا یقود چکشین قدر تشهود په اندازه زاد اتای د په ناسته کې بدوس چې راویر سو بیا به د دې ورسته د په اندازه د تحیات باندې کشین وی لم یقود کنکشه نستی فسدت صلاته د دې المنظم لاړي ګوره دا ګردي مسلې چې درته ذکر سولې په دې ګردو کې المنځ فاسدیږي لأن الافعال فعلونه چې د صلات په لمانځه کې حالت النوم په حالت کې د نوم یعنی د خوب په حالت کې چې د پی د لمانځه کم فرایض او کم شیان دي دا لا تحسبو نه حسابیږي دا د لمانځه سره نه حسابیږي په حال کې د خوب د رکوع کړي د سجده کړي د لمانځه سره نه حسابیږي کما اذا قرأ لك چې وایي نائما بده لکه بده چې قرات وایي ورکع یا رکوع وکي او سجده یا سجده وکي نائما په حال کې د خوب. وهذه المساله دغه مسلې چې دي یکثر ډیروالي دي د دې وقوعها پیښېدل یعنی د دې پیښېدل ډیر پیښیږي لازمان خاص په تراویح کې دغه کمی څلور مسلې چې د ذکر شوی د دې ډیروالي په لمانځه کې پیښیږي په لمانځه کې دغه مسلې ډیر راځي یعنی په تراویح کې ډیر راځي والناس خلق عن هذا دېسه غافلون خبر دي خلق په دې باندې خبر نه دي چې از معلومات صحیح سو کنه. والسابعه او فرض یا رکن د لمانځه چې دی الخروج وتل دی من الصلاه د لمانځه وتل دا هم فرض دی ان د لمانځه په یو کار به فعل په یو کار سره المسول د لمانځه والا فرض دی عند ابي حنیفه ته پنځ دی امام صاحب خلاف لهما په دې کې ما یارانو اختلاف کړي یاران و یا دا فرض نه دی
حتی در داسې وخت ان المصلي لمانځه والا اذا هو احدث چې بیا اوداسه چې عمدا په قصر بعد وروسته ما قعد قدر تشهد دا تحیات په اندازه کښېناستې خو فرض ناستی وکړه د دې وروسته ځان بیا اوداسه کوي په قصد او تکلم یا خبرې وکړي او عملا یا عمل وکړي عملا داسې یو کار یې وکړي دې کار یې وکړي چې هغه ینافي چې منو په صلات په لمانځه کې دې کار یې وکړي چې هغه په لمانځه کې منو تمت صلاته لمونځ یې پرسو بالاتفاق د ټولو په اتفاق سره وان سبقه کچیر ور پیښ شو الحدث بیا اوداسه په هذه الحالت په دغه حالت کې دی بیا اوداسه شو فكذلك دا غرکم عندهما پنځ د یاران وای پرس یاران وای پرس وقال ابو حنیفه امام صاحب يتوضا اوداس تازه کوي قدو کښې دي ګوره یاران وای د المانزه په حالت کې چې اتحیات وای په دا ټیم کې د المانزه سوتل نه دی خدای بیا اوداس شو بیا اوداس یاد لراله یاران وای بس د دل منز پرس او امام صاحب رحمت الله علیه وای د دل منز نه دی پر يتوضا اوداس تازه کوي قدو کښې دي ويخرجوا عن الصلاه بیا د المانزه سوبزه ويبتني بنا کیږي على هذه المسائل پر دې مسلو باندې دا هم وهي دا چې دی التيمم اذا راك ويل دي متيمم کچیر د تیمامه والا ولیدلې الماء او بعد ورسته ما قاعده چې کښنستل دي قدر تشهود دا تایات څخه اندازه باندې کښناستي ورسته د تیمم باندې المنځ کاوي دا تایات په اندازه چې کښناستي د وبو ولیدلې او کان یو ماسحا مسکون کی علی خفی پر موزه باندې پر موزه مسکاوي فنقذت تیر سو مده یعنی دا اندازه په دغه وخت کې د صدلمان د موزه مده تیر سو مسحې د مسجد ده یعنی هغه مسجد پر کول هغه مده تیر سو او خلع یا وخت خفیه موزه په دغه حال کې موزه وخت بعمل یسیر په اسانه کار سره وخت او کان یو امیان امی سړی په تعلم ور پیات صورت یزداسو در وسامي سړی و چې نوز ده خبره صورت په یاد داس او کان یا و عاریان لت سړی ول جامه نه درلود په وجه د ثوبن جامه پیدا کړي د لت منځ کاوي په دغه حال کې جامه پیدا کړ او کان یا و مؤمن اشاره والاو منځ په اشاره کاوي فقدر على الركوع والسجود او اندازه قدرت پر رکوع او سجده باندې پیدا کړي او تذكر یا اور پیات سو چې انا علیه پر د باندې صلات المنزدي قبل هذه الصلاه یعنی بل قضاء المنزد تر پیات سو او احدث یا بیا داس امام القاری قاری امام فاستخلف خليفه ودرا امي او طلعت يا راوخت عليه پر دبن شمس المر في صلاه بالمانزك الفجر د سحار او دخل يا داخل سو وقت العصر د مازګر وخت وهو د في صلاه الجمعه د جمعه بالمانزك او كان يوم مسيحا مسكون على جبيره پر پټي باندې فسقطت ولودل دا پټي عن برند جوړه دوس او كان يو صاحب العذر خاوند د عذر فانقطع عذره عذر ختم سو ففي هذه المسائل فدغه ټولو مسلو کې دا درته تیر شوه فسدت صلاته ګوره دا ګرد کارونه چې درته تیر سوله په دغه یو سلو درو او یم مخ کې د تمامه صدا ټول په دی باندې فسدت صلاته المزدد فاسد سو عند ابي حنیفه ته پنيز د امام صاحب وقال ياران وای تمت فرس ولی خدای پر ناسته ده تحیات چې وویل سوله نو د المانزه سوتل چې وسو پارش باندې دی ویل منځه چې شکیږي پرکیږي یاران وای او امام صاحب یا ترکم نه د المنز به بیرته بدای چش کی د المنز پاسیت سل منز د میان ولاړی والثامنه او اتم فرض د المانزه چې دی اتم رکن یا فرض د المانزه تعدیل اراموالی دي ارکان د اندامو اراموالی چې المنز په ارامه باندې کول چې رکوع کوي پر رکوع کې اندامونه ارام سي په سجده کې ارام سي په ناست کې ارام سي په ولاړ کې ارام سي دا عند ابي صبر رحمت الله پنځ د امام صاحب فرض دا فرض دي لما ذکرنا لکه چې موږ درته ذکر کوم من الحديث دا حدیث د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ حدیث چې درته ذکر سو په یو سلو 55 سم مخ کې دا بیان درته وصلو چې دا اراموالی د اندامو چې دی دا ډول فرض دی د امام صاحب پر مذهب باندې دا فرض دي من الواجبات د واجب څه وما سواه ما سوا د دې من الواجبات د واجب څه من هدا دې تعین معلوم والدي الفاتحه د الحمدلله وتعین معلوم والدي قرات د قراءات په الاولین په دوا ول رکعاتو کې یعنی دا چې په دوا ول رکعاتو کې به د قرات وای والاقتصار او تاوال فيهما په دې دواړو کې علامتن په یو وار باندې وتقديمها د مخوالي على سوره پر سورت باندې وزم ملګریوالي سوره د سورت او الایت یا د یو آیات الیها ودغه الحمدلله والجهر په زور ویل په ما پاغه کې جهر چې په زور ویل کیږي دا واجب دي والمخافه پټ ویل په ما پاغه کې خافت چې پټ ویل کیږي وقراءه القنوت قراءت ویل د دعای قنوت یعنی د اللهم انا ویل دا چې دا واجب دي وقراءه التشهد او د تحیات ویل په القعدتين په دواړو ناس کې دی وای دا واجب دي او په روایت په بل روایت کې په قاعده الاخيره اصل خبره دا ده چې په اخره ناس ته کې اتحیات ویل چې دا واجب دي په اوله ناس ته کې اتحیات ویل دا سنت واجب نه دي والقاعده الاولى
او اوله ناسته وسجده التلاوت او سجده د تلاوت دا چې دا واجب ده وسجده سهو سجده سهو چې دا پر دې باندې واجب د کچیر دا پاتې سي وتکبیرات العیدین دا واجب دي د اختر الله اکبرونه بل انتقال او تلل من الفرض دی یو فرض سیل الفرض او بل فرض ته دا واجب دی نه دی یو فرض اوس پر ولاړه فرض درجه رکوع دا بیا د رکوع سجده سجده سره راځي نسل دا دی یو سبب بل ته دغه کېدل انتقال دل دا فرض دی فصل فی صفه الصلاه امنت بالله صدق الله العظیم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين